خوست کې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغام د ویشلو پر مهال د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو د انسجام امیر مولوي سبحان الله اعظم ویل چې له پلازمینې کابل څخه د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله 2.5 ټوکه په پښتو او دري ژبه چپ شوي د اختریز پیغام نسخې خصوصیت ته ورسیدې چې هم مهال د اطلاعات او کلتور ریاست کارکونکو لخوا د خوست امر بالمعروف ریاست چارواکو په عملتیا په یو شمېر دولتي ادارو او عامو وګړو ته وویشل شوې. دا چې د خوست اطلاعات فرهنګ ته د امیر المؤمنین د اختریز پیغام را رسېدلی و چې 2.5 ټوکه کېده. موږ د دولتي ادارو ترڅنګ دغه شی عامو هټیوالو ته دکاندارانو ته او دغه موټروانانو ته مو تکثیر کړ. د دې ترڅنګ مو د پوهنتون محصلینو ته چې دلته مسافر دي پاتې دي د امیر المؤمنین پیغام دوی ته هم را ورسولو او دوی د خوښۍ وړ وګرځېد. د زیاته کړه چې یا د اختریز پیغام نسخې د حج اوقاف او امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاستونو ترڅنګ د شیخ زاید پوهنتون محصلینو د اسلامي امارت مجاهدینو ته او دغه راز د خوست ښار پر عام ولس باندې وویشل شوې چې خلکو یې تود هرکلی وکړ. دا چې امیر المؤمنین لخوا نه موږ ته د لوی اختر مبارکۍ پیغام راغلی نو ډېر زیات ترې خوښ یو او زموږ د خوا نه ته هم مبارکۍ پیغام وي. عید مبارکی را بر تمام مردم افغانستان بر مردم مجاهد پرور افغانستان مبارک میگم و دیگه پیام خاص ندارم. پیام خاص فقط ایست که از بزرگای خود توفیق عمل نصیب میخواهم بر تمام عرصه‌های شریعت اسلامی. د علی قدر امیر المؤمنین اختریز پیغام نسخې نور ولایتونو ته هم رسیدلي او ویشل شوي دي. په یادو نسخو کې خلکو ته د اختر مبارکۍ وړاندې کولو ترڅنګ ټول ولس ملي یووالي او ورورګلوۍ دغه راز د افغانستان پرمختګ ته رابلل شوی دی.